په جلال آباد کې د مدني ټولنو استازو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ننګرهار وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی په جلال آباد ښار کې غیر مسؤلو وسلوالو بې اسناده موټرو د ګرځېدو ته په اشارې سره وویل د دې ښار په نامنیو کې مافیایي کړۍ او زورواکي لوی لاس لري. دوی هم دغه ورځ د ننګرهار امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پر ناغېړۍ هم تورن کړل. وضعیت خراب دی، بدحالي د مخکې ولسوالیو کې نامني وه، اوس ښار منځ ته نامني راله، نامسؤوله وسلوال ګرځي، اختطافي وجنې دي، په ټغکو تمانچو باندې ځوانان وجل کیږي، خلک وجل کیږي، ترور کیږي، اختطاف کیږي. هغه به نمبر پلیټه موټرې هغه به اسناد سلاګانې ټول شي چې کله هغوی قاطعیت شروع کړه، جدیت شروع کړه، متاسفانه هغه زورواکي لاسته ورغله چې بیرته د همغه زورواکو د لارې نه بیرته هغه خلک خوشې شو، هغې قانون منګولو ته ونه سپارل شو. مګر موږ بیا هم په مرکزي حکومت باندې غږ کوو چې دلته باید یو مثبت تغییرات راشي، هغه که نظامي بخش کې که ملکي بخش کې. موږ هغه رئیسان لرو په ننګرهار کې چې د 14 کالو نه را په دې خوا په ننګرهار کې ریاست کوي. موږ هغه اشخاص لرو په ننګرهار قومندانۍ کې چې د 14 کالو نه را په دې خوا په ولسوالۍ کې د یو ولسوالۍ نه بدلیږي بل ولسوالۍ ته ځي، د بل ولسوالۍ نه بدلیږي بل ولسوالۍ ته ځي. قومندان د امني سرپرست والي دا په کوم کې معاون د ولایت نه لري، ډېرې ادارې سرپرستانو لخوا نه اداره کیږي. نو په هغه شکل چې په کار دی امنیتي ځواکونه او محلي ادارې د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه یې سم خدمات عرضه کړي دي، نه یې ملکي اداره د منلو وړ ده او نه یې نظامي قوتونه. خو بلخوا ننګرهار ته د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون ناغلی پلاوی وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت په هغه شکل چې خلک یې وایي د اندېښنې وړ نه دی. دوی همداراز د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي چارواکو فعالیتونه هم وستایل. په هغه شکل ستونزه دومره جدي دلته نه ده لکه څنګه چې زموږ د ملګرو راخیستې ده. موږ د مسلحو قواو په رهبرۍ باندې کاملا باور لرو په مجموع کې ټولو باندې، او دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. د دې ملک ورزیده جنرالان دي او دوی د همدې دپاره دلته ګمارل شوي دي. دا د دوی قرباني د ستایلو ده او دا د وړ خلک دي، د دوی شخصیتونه قابل قدر دي، دوی د قرباني دپاره راوتي. په همدې حال کې ولایتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو د ځپلو خبره کوي او د امنیت د ټینګښت ډاډ هم ورکوي. په ننګرهار کې ولسوالیو کې د داعش او نور وسلوال مخالفینو سره اخته یو، دوی تر ډیره کچه پورې ځپل شوي دي. اوس دوی په وروستیو وختونو کې ځینې تروریستي حرکتونه په ښار کې یا په ځینې نورو سیمو کې ترسره کړي دي. دا په دې معنا نه ده چې په ننګرهار کې ناامني لکه څنګه چې د ځینو مدني فعالانو یا ټولنیزو رسنیو کارونکو له لوري ویل کېږي، په هغه ډول نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د وسلوالو مخالفینو یا هغه کسانو چې هغوی تروریستي حرکتونه ترسره کوي د هغوی په خوا کې دي، په تبلیغاتو کې له دوی سره همکاري نه کوي. هدفي وژنې، انسان تښتونې او بمي چاودنې هغه پیښې دي چې په جلال آباد ښار کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د دوی ورځنۍ چارې یې ټکنۍ کړي دي.